سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. دا کیسه د ښکاریانو له یوې ډلې څخه پیلېږي. په ځنګل کې یې ډېر حیوانات وژلي وو. هغوی به د ښکار شوو حیوانانو پوستونه ایستل او ښار ته به یې د خرڅولو لپاره وړل. دا خلک لا د دې په چمتووالي سره بوخت وو چې خپل پوستونه وتړي او د تګ لپاره آماده سي چې د ځنګله یوه قبیله پر دې باندې برید کوي او له هر لوري څخه پر دې باندې راګرځي. د ځنګله د قبیلې خلک ډېر غوسه وه او پر دې باندې یې ډز کول پیل کړل چې له دې امله د ښکاریانو ډېر کسان ووژل شول. د قبیلې د برید علت دا و چې د دوی د مشر لور تښتول سوې وه او هغوی ګمان کوي چې دا د همدې ښکاریانو کار دی. ښکاریانو هم مقاومت وکړي خو د قبیلې خلک ډېر وه نو هغوی ونه سوی کړی چې د هغوی سره مقابله وکړي نو ډېر کسان یې ووژل شول. اوس د ښکاریانو مشر کپتان پوه سو چې که جګړې ته دوام ورکړي ټول به ووژل سي. نو هغه خپلو خلکو ته وویل چې څومره پوستونه وړلی سي راواخلي او ژر تر ژره د کښتۍ ورطرف باندې روان سي. په همدې وخت کې د فلم اصلي کرکټر ګلاس خپل زوی ته وایي چې ژر کښتۍ ته ځان ورسوه. هغوی ګوري چې بله ستره ډله د قبیلې خلک هم را روان دي نو دوی جګړه پرېږدي او د ځان د ژغورلو لپاره منډې وهي. په دې منځ کې د ښکاریانو نور ډېر کسان هم ووژل شول خو څو تنه یې یوازې کښتۍ ته ځان ورسوي او له هغه ځای څخه وتښتېدل. د هغوی له تګ څخه وروسته د قبیلې خلک ټول پاته کېږي او هغه پوستونه راټولوي خو د قبیلې مشر خپله لور هلته نه پیدا کوي. اوس د قبیلې مشر خپلو خلکو ته وایي چې د امریکایي ښکاریانو ټول پوستونه راټول کړئ. موږ به دا پوستونه فرانسوي ښکاریانو ته ورکړو او په بدل کې به د هغوی څخه آسونه او وسلې واخلو. تر هغه به د خپلې لور د پیدا کولو هڅه نه پرېږدو تر څو چې پیدا یې نه کړو. بل خواته هغه امریکایي ښکاریان چې له ځنګله څخه تښتېدلي وه لا هم وېرېدلي دي او توپکونه تیار په لاس کې ولاړ دي ځکه پوهېږي چې د قبیلې خلک به یې په اسانه سره پرې نږدي او شاید هر وخت پر دوی باندې برید وکړي. اوس هغوی نه پوهېږي چې څه وکړي. هغوی له کپتان ګلاس څخه پوښتنه کوي څه باید وکړو. ګلاس ورته وایي موږ باید کښتۍ پرېږدو او د ځمکې له لارې څخه ولاړ سو ځکه د قبیلې خلک به د سیند له لارې زموږ تعقیب وکړي او ژر به موږ ته راورسېږي. نو د ځمکې لاره زموږ لپاره تر ټولو خوندي ده. خو د هغوی له ډلې څخه یو سړی چې ګیرالډ نومیږي د ګلاس له دې پرېکړې سره خوښ نه و. هغه وایي که موږ د وچې له لارې څخه لاړ سو نو دا خلک به ډېر ژر موږ پیدا کړي او وبه مو وژني ځکه د وچې لاره ډېره اوږده ده او موږ ته به څو اونۍ وخت پکار وي تر څو خپل کور ته ورسېږو. خو د ډلې کپتان ګیرالډ ته وایي چې ګلاس دا ځای ښه پېژني او تر موږ ولد دی نو باید د هغه خبره ومنو. نو دا خلک پرېکړه کوي چې اوس به د وچې له لارې څخه ځي. دلته ګیرالډ هم د کپتان خبره مني خو ځینې نور کسان د ګلاس د پرېکړې سره خوشحاله نه دي او وایي چې موږ به د سیند له لارې څخه په کښتۍ کې ولاړ سو. له دې وروسته هغه کسان چې غوښتل یې د وچې له لارې څخه ولاړ سي د کښتۍ څخه ښکته کېږي او پاته کسان په کښتۍ کې د سیند له لارې څخه خپل سفر ته دوام ورکوي. دلته کپتان ټولو ته وایي چې موږ باید خپل پوستونه او وسلې د لې پرېږدو تر څو په لاره کې موږ ته مشکلات پیښ نه سي. ټول د کپتان خبره مني او خپل پوستونه او اضافه شیان تر ډبلو لاندې کوي. که چیرې بیا بل وخت پر دې لاره باندې راسي نو دوی به هغه راواخلي. وروسته دا ټول د ځنګله له لارې څخه خپل سفر ته دوام ورکوي. خو اوس ستونزې د دې لپاره ډېرېدونکې وې ځکه ژمی را روان و او دوی ته لا څو اونۍ مزل پاته و تر څو خپل کور ته ورسېږي. خو پرته له دې بله لاره یې نه درلودله نو ټول د یخ منلو ته تیار سول. د ځنګله په اوږدو کې مزل کوي. ماښام کېږي نو دوی په یوه ځای کې کښېني چې هلته شپه تېره کړي. لږ وروسته شپه کېږي او دوی ټول په ځنګل کې ویده کېږي. سبا چې کله ورځ سول هغه خلک چې د ګلاس خبره یې نه وه منلې اوس ټول مړه سوي دي او د قبیلې خلک پر هغوی باندې راغلي دي هغوی یې وژلي دي. د هغه قبیلې خلک پوهېږي چې نور کسان د ځنګله له خوا څخه تللي دي نو په ټوله ځنګل کې خپرېږي تر څو پاته امریکایي ښکاریان هم پیدا کړي. د قبیلې یو سړی د امریکایي ښکاریانو د قدمونو نښې په ځمکه ویني. هغه ژر د خپلې قبیلې مشر ته خبر ورکوي. د قبیلې مشر وایي چې زما لور د دوی سره ده. نو دا ټول قبیلوي خلک د هغو د پښو په نښو پسې ور روانېږي. دلته هغه ښکاریان څو ساعته مزل کوي او ډېر ستړي کېږي نو په یوه ځای کې خیمه وهي چې لږ آرام وکړي. ټول ستړي او وږي دي خو د خوړلو لپاره څه نه لري. نو ګلاس یوازې ځنګل ته ځي د ښکار لپاره. کله چې لږ مخ ته ځي احساس کوي چې څوک شاوخوا دي نو ځان تیاروي او وسله په لاس کې نیسي. په ناڅاپه دوه د خرس بچیان مخې ته راځي. ده لا څه نه وکړي چې د هغه ځای څخه یوه لوی خرس پر ده باندې برید وکړي. د ګلاس ټوپک له لاس څخه ولوېدی. خرس دی ونیوی او ډېر بد یې ووهي. ګلاس بې وسه پر مځکه باندې پروت دی. کله چې خرس لږ آرام سو ګلاس په زوره سر ټوپک ته ځان ورسوي چې خرس ښکار کړي او ویې وژني. خرس بیرته ورباندې راځي خو ګلاس ژر پر هغه باندې ټک کوي. مرمۍ د خرس پر سر باندې نه بلکې په غاړه کې یې مښلي. خرس نور هم غوسه کېږي او د ګلاس غاړه د خپلو پنجو په زور سره ورسوي خو خرس نه درېږي او د ګلاس ټول بدن په خپلو پنجو سره وهي. خرس هم د مرمۍ له امله کمزوري سوی و. ګلاس په یو رقم سره چاړه راواخیستل او خرس یې څو ځله په هغې سره ووهي. دواړه راغوځار سول
او پر ځمکه باندې ولوېدل او بیا خرس د ګلاس سره بیره را پریوتی. خو خرس مړ شو او ګلاس هم تقریبا مړ و، ځکه خرس د هغه ستونی په بشپړ توګه سره سیرلی و او د هغه په ټوله بدن کې ژور زخمونه وو. ګلاس په سخت درد کې و. کله چې ګلاس پر خرس ډز وکړ، د هغه ملګرو د ټوپک غږ واورېدی نو د ګلاس ملګري هلته راورسېدل. هغوی ولیدل چې خرس د ګلاس پر سر باندې پروت دی. هغوی په ډېره سختۍ سره خرس د هغه څخه لرې کړ او ګلاس یې له ځانه سره یوړی. اوس یو نفر د ګلاس د زخمونو پاکول پیل کړل. ګلاس د درد له امله په ډېر خراب حالت کې پروت و. د هغه ستونی ډېر خراب ټپي سوی و او په بدن کې یې ژور زخمونه وو. کله چې هغوی د ګلاس زخمونه لیدل، اوس ول چې ګلاس به اوس ژوندی پاتې نه سي او شایي په څو ورځو کې به مړ سي. د قبیلې مشر هغه پوستکي چې د امریکایي ښکاریانو څخه پاتې سوي وو فرانسوي ښکاریانو ته ورکړل. په بدل کې یې وسلې او اسونه د هغوی څخه واخیستل. دا معنا دا وه چې اوس به د ګلاس او د هغه د ملګرو لپاره وخت نور هم سخت سي، ځکه تر دې مخکې به هغوی پر قبایلي خلکو بریدونه کول، خو اوس قبایلي خلکو هم اسونه او توپکونه پیدا کړي دي. ګلاس نور تګ نه سوی کولی، نو هغوی د هغه لپاره د لرګیو څخه یو وړوکی تخت جوړ کړي. هغوی ګلاس پر هغه باندې کښېښوي او روان یې کړي. په دې ډول هغوی وخت په وخت سره ګلاس پورته کوي او د یوه ځای څخه یې په بل ځای ته وړي. هغوی ګلاس ډېر مخته یوړي، خو مخې ته یو لوی غر و. پر دې لاره باندې تېرېدل ډېر سخت و. دا د غره لاره دومره بده وه چې یو سړی هم نه سوی کولی چې ځان ښه پورته کړي، نو دا ناممکنه وه چې څوک به ګلاس هم ورسره پورته کړي. په اصل کې کپتان غوښتل چې ګلاس ووژني، ځکه هغه احساس کوي چې ګلاس په ډېر بد حالت کې دی او ډېر تکلیف ویني او بیا یې ژوندی پاتې کېدل هم ناممکنه دي. ګلاس د سخت درد سره مخ و او نږدې و چې مړ سي. کپتان د ګلاس د وژلو نیت وکړ، خو د ګلاس زوی مخې ته راغلی او ویې ویل دا کار مه کوه. کپتان پر هغه باندې زړه وسوځېدی او نه یې سوی کولی چې ګلاس ووژني، ځکه هغوی ټول د ګلاس له برکته ژوندي پاتې سوي وو. کپتان ټولو ته وویل هر څوک چې د ګلاس تر مړینې پورې ورسره پاتې کېږي، کله چې بېرته کلي ته راورسېږي هغه ته به 80 ډالره ورکړو. کپتان وویل ګلاس زموږ د ټولو سره مرسته کړې ده او زه غواړم چې هغه په طبیعي ډول سره مړ سي. کله چې هغه مړ سو، موږ به یې جنازه وکړو او دا 2 کسان به د ده د مړینې څخه وروسته بیا خپل کلي ته راځي. د ګلاس زوی سمدلاسه وویل زه به ورسره پاتې سم. هلته یو بل ځوان هم و چې نوم یې فریزر و. هغه وایي چې زه پاتې کېږم که 80 ډالره راکوئ او که نه. اوس د ګلاس زوی هاک او فریزر دواړه ځوانان دي. نو کپتان وویل چې یو بل سړی هم باید ورسره پاتې سي. دلته ګیرالټ مخې ته راځي او وایي زه به هم پاتې سم، خو زما دپاره 80 ډالره ډېر لږ دي. نو کپتان ورته وایي سمه ده، تا ته به 100 ډالره درکړو. بیا د ګلاس زوی او بل هلک وایي ته زموږ پیسې هم واخله. دا خبره چې ګیرالټ واورېدل، وایي 300 ډالره بس دي، په دې پیسو زه خپل کور اخلم او دا خو یوازې د 2 یا 3 ورځو خبره ده. له دې څخه ډېر به ګلاس ژوندی پاتې نه سي. نو ګیرالټ هم چمتو کېږي چې ورسره پاتې سي. اوس دا 3 کسان دلته د ګلاس سره یو ځای پاتې کېږي او نور ټول مخکې ځي. ګیرالټ د ګلاس تر څنګ ناست دی او د هغه د مرګ انتظار کوي، خو ګلاس د مړینې نوم لا هم نه اخلي. سبا ورځ د ګلاس زوی او بل هلک د خوړو او اوبو د راوړلو لپاره بلې خواته ځي. په دې وخت کې ګیرالټ نږدې یوه کنده کیندل شروع کوي. خو ولې دا کار کوي؟ آیا ګیرالټ د ګلاس د ژوندي ښخولو نیت لري؟ دا به وروسته معلومه سي. ډېره موده تېرېږي او کله چې ګیرالټ ویني چې ګلاس لا نه دی مړ سوی، په غوسه سره هغه ته رانږدې سو او ورته وایي چې ته ولې نه مړ کېږې؟ ستا د وجې موږ ټول وژل کېږو، ځکه چې قبیلوي خلک لا هم په موږ پسې ګرځي او که دوی دلته راسي نو موږ به ټوله ووژني. ته کولی سې د خپل زوی او زموږ د ژغورلو لپاره ځان قربان کړې. بیا ګیرالټ ورته وایي که تا سترګې پټې کړې زه به پوه سم چې ته د مرګ لپاره تیار یې. بیچاره ګلاس ډېر کوښښ کوي چې سترګې پټې نه کړي، خو ګیرالټ ورته وایي داسې ښکاري چې ته خپل زوی هم نه غواړې چې ویې ژغورې. دا خبره چې ګلاس واورېدل، د خپل د زوی د ژغورلو لپاره یې سترګې پټې کړلې. ګیرالټ چې دا ویني، یوه ټوټه ټوکر یې راواخیستی او د هغه په خوله کې یې ور ونیوی، ساه یې بنده کړې او ګلاس د سخت درد په حالت کې مړ کېږي. په دې وخت کې د ګلاس زوی راځي او ګیرالټ شاته ټېل وهي او پر هغه باندې ټوپک نیسي. د ګلاس زوی ګیرالټ ته ګواښ کوي او ورته وایي زه دې وژنم. ګیرالټ هڅه کوي چې هغه ته وضاحت ورکړي چې ولې دا کار وکړي، خو هغه نه اوري او چغې پر هغه باندې وهي. په دې وخت کې ګیرالټ چاقو راباسي او د ګلاس زوی د خپل پلار مخ ته په نس کې په چاقو باندې وهي. د ګلاس ستونی پرې سوی و، نو غږ یې نه سوی کولی، یوازې ویني چې زوی یې مړ کېږي. ګیرالټ د هغه زوی اخلي او یو لیرې ځای ته یې وړي او هلته یې پټوي تر څو چې دریم هلک راسي هغه باید پوه نه سي. لږ وروسته کله چې بل هلک راغلی، پوښتنه یې وکړل چې هاک چېرته دی. ګیرالټ ورته وایي همدلته شاوخوا به وي، لږ وروسته به راسي. بیچاره ګلاس هڅه کوي چې هلک ته ووایي چې ګیرالټ زما زوی وژلی دی، خو ځکه ستونی یې سرې دی او هغه نسي کولی چې ورته ووایي. بیا شپه کېږي، ګیرالټ او فریزر ویده کېږي. سبا سهار ګیرالټ فریزر راویښوي او دروغ ورته وایي چې ما ولیدل 20 قبایلي خلک زموږ خواته را روان دي، که دلته راورسېږي موږ به ټوټه ټوټه کړي. فریزر ویرېږي او وایي که موږ ولاړ سو د ګلاس او د هغه زوی د هاک به څه حال وي. ګیرالټ ورته وایي که هاک ژوندی وي هغه به موږ پیدا کړي
بیا هلک وایي ګلاس لا ژوندی دی او موږ له کپتان سره وعده کړې وه چې د هغه د مرګ څخه به وروسته د هغه جنازه د رسم او رواج سره سم کوو. ګیرالډ چې دا واورېدل د ګلاس پښې یې ونیولې او په ډېره بد اخلاقۍ سره یې هغه په ځمکه باندې کش کړ. د ګلاس په بدن کې ټپونه او زخمونه ډېر ژور وه. هغه نارې وهلې. اوس ګیرالډ ګلاس ژوندی په کنده کې ږدي او خاره پر هغه باندې را اړوي. هلک ورته وایي چې ته څه کوې؟ ګیرالډ وایي که نن نه دی به سبا مړ سي. موږ خو خپله وعده پوره کړل چې د مرګ څخه وروسته به یې خاورو ته سپارو، نو همدومره زموږ لپاره کافي وه. هغه لږ خاوره پر هغه باندې اچوي او له هغه ځای څخه ځي او هلک ته وایي ته هم راځه. فریزر د ګلاس په حال ډېر خفه کېږي. هغه ورته وایي بخښنه غواړم ښاغلی ګلاس، زه باید ولاړ سم. او دا خبره چې کوي د اوبو یو بوتل یې د ګلاس تر څنګ کښېښوي. اوس ګلاس یوازې پاته دی د سختو دردونو سره. ګلاس ډېر وخت په هماغه ځای کې ښخ پروت و. هغه فکر وکړي چې زه دلته د مرګ انتظار کوم، نو تر دې خو ښه ده چې د تښتېدلو هڅه وکړم. هغه خپل ټول زور او قوت وکاروئ، لاسونه او پښې یې وښورولې او په ډېره سخته له قبر څخه راووتی. ګلاس په ډېر سخت دردو کې دی خو بالاخره د هغه ځای څخه راووتی. ګلاس سیده هغه ځای ته ورغلی چیرې چې د ده د زوی مړی پروت و. کله چې د خپل زوی مړي ته ورغلی بشپړ ماتیږي او د انتقام اور یې پر سر باندې بلیږي. هغه د خپل زوی په بدن باندې سر ږدي او هلته ویده کېږي. بل لور ته د سهار په وخت کې ګیرالډ او بریزر ته وایي ژر راکښېنه، باید له دې ځای څخه ووځو، د قبیلې 12 تنه موږ پسې را روان دي. بریزر ورته وایي تا خو ویل په موږ پسې 100 نفره پسې دي. نو هغه پوهېږي چې ګیرالډ دروغ وایي. بریزر ټوپک را اخلي او پر ګیرالډ باندې یې نیسي. ګیرالډ ورته وایي ته باید زما څخه مننه وکړې، ما ستا ژوند وژغوري، دا ضروري وه چې زما خبره ومنې او که نسې کولی نو بیرته د ګلاس خواته ولاړ سه. بریزر د ګیرالډ خبره مني او دواړه یو ځای مخته روانېږي. بل لور ته ګلاس په هماغه ځای کې دی او اوس وږی سوی هم دی. هغه یو داسې سیمې ته ځي چیرې چې د یو حیوان هډوکي پراته وه. یو هډوکي ماتوي او د وچې سوي غوښې ټوټې خوري. بیا د یوه غره سر ته خیږي. هلته ښکته یو سیند ویني. ګلاس تږی هم و، ډېر زحمت کوي تر څو سیند ته راورسېږي او بیا یې په اوبو څښلو سره شروع وکړله. کله چې اوبه څښي له ستوني څخه یې بیرته راوځي ځکه چې د هغه ستونی پرې سوی و. اوس ګلاس ته پکار وه چې زخمونه درمل کړي. هغه لږ باروت ورسره درلودل. وچ واښه یې راټول کړل، اور یې بل کړئ او لږ باروت یې د خپل ستوني په پرې شوي ځای کې کښېښودل. بیا یې یو سوځېدلي لرګی پر هغه ځای باندې کښېښودی. نو باروت سوځي او هغه ځای ټپ پیدا کوي. هغه ټپ د ده ستوني سوځوي او زخم یې ټپي کوي. په دې وخت کې ګیرالډ په ډېر درد کې و او له دې درد څخه بېهوښه کېږي. هغه څو ورځې د هماغه سیند پر غاړه باندې پروت و، د اوبو څخه څښل کوي او د مړو حیواناتو غوښه خوري تر څو ژوندی پاتې سي. یو وخت هماغه قبیلې خلک سیند ته راځي، خو تر دې مخکې چې ګلاس وویني ګلاس ژر ځان سیند ته ور واچوي. په سیند کې روانېږي او له هغوی څخه ډېر لیرې ځي. ګلاس په یخو اوبو کې ډېر خراب حالت ته رسېږي. په ډېره سختۍ سره اور بلوي، ځان ګرموي او پرېکړه کوي چې همدلته به پاتې سي. هغه ډېرې ورځې همدلته تېرې کړې وې. اوس یې زخمونه هم ښه سوي وو او ځان یې لږ ښه احساسوي. هغه د سیند پر غاړه اوبه لري خو د خوراک لپاره ډېر زحمت باسي. هغه له سیند څخه ماهیان نیسي او اومه یې خوري تر څو ځان ژوندی وساتي. یوه شپه چې ویده و د اور لمبې ویني. هلته ځي او یو سړی ویني چې یو لوی ښکار یې کړی دی او غوښه خوري. ګلاس ورنږدې کېږي، سړي ته اشاره کوي او وایي زه تا ته خطر نه یم، یوازې خوراک غواړم. سړی په دې خبره سره پوهېږي او د ښکار یوه ټوټه ور غورځوي. دواړه شپه همالته تېروي. سبا چې سړی راویښ سو د ګلاس زخمونه ویني او پوښتنه ځینې کوي ستا سره څه پېښ سوي دي؟ ګلاس ورته وایي زه له خپل ټیم سره پر ښکار باندې وتلی وم. یو وحشي خرس پر ما باندې برید وکړي او زه یې دې حالت ته راورسولم. بیا مې ملګرو پرېښودلم چې په ځنګل کې مړ سم. هغوی زما زوی هم ورووژي. سړي چې دا واورېدل ډېر غمجن کېږي او ګلاس ته وایي فرانسوي ښکاریانو زما ټوله کورنۍ هم وژلې ده، خو زه نه غواړم له هغوی څخه انتقام واخلم. څخه انتقام اخیستل د خدای کار دی. سړی د ګلاس زخمونه ګوري او ورته وایي ته کولی سې چې زما سره پر آس باندې سفر وکړې. بیا دواړه پر آس باندې سپرېږي او د سفر لپاره حرکت کوي. بل لور ته ګیرالډ او بریزر خپل کلي ته ورنږدې سوي دي. خو کلي ته د ننوتلو څخه مخکې ګیرالډ بریزر ته وایي هېڅوک باید پوه نه سي چې موږ څه کړي دي. که رښتیا معلوم سي کپتان به موږ دواړه بندي کړي او وبه مو وژني. بریزر د مجبورۍ له امله د هغه خبره مني. اوس ګیرالډ او هلک کپتان ته ورځي او ورته وایي موږ د ګلاس تر وروستۍ ساه پورې ورسره وو. هغه مو په ډېر درناوي سره ښخ کړي. د ګلاس زوی د قبیلې خلکو ونیوی او موږ له هغه ځای څخه وتښتېدلو. کپتان چې دا واورېدل او هغوی ته د وعدې سره سم $100 ورکوي، خو هغه هلک دا پیسې نه اخلي او له هغه ځای څخه ځي. ګیرالډ د هلک پیسې هم راواخیستلې او ویې ویل د ده سره چې کوم څه پېښ سوي دي دې تر اوسه پورې په هغه دردو کې دی، نو ځکه داسې چلند کوي. بیا ګیرالډ هم له هغه ځای څخه ځي. د لارې په منځ کې واورین توپان شروع شو. ګلاس ناروغه و، زخمونه یې خوږېدل او هم ورستېدله، نو بېهوښه کېږي. وروسته هغه سړی د ګلاس لپاره یو وړوکی د لرګیو کور جوړوي.
د ګلاس ټولې جامې یې له ده څخه وایستلې، دننه یې کښېښودلې، د هرې خوا څخه یې دوی پټ کړي او مخې ته یې اور بل کړي چې دی ګرم سي. شپه همداسې پر ده باندې تېره سوله. سبا چې ګلاس راویښ سو، هاخوا ته یې وکتل. لږ وړاندې یې هلته ولیدل چې هغه سړی پر یوه درخته باندې راځړېږي او لږ لرې یې فرانسوي ښکاریان هم ولیدل. ګلاس پوه سو چې همدغه خلکو دا سړی وژلی دی. بیا ګلاس د هغوی اسان تور ورسېدی. هلته یې ولیدل چې یو فرانسوي ښکاري د یوې ښځې سره جنسي تیاری کوي او دا نجلۍ د قبیلې د مشر لور وه. دا هماغه فرانسوي ښکاري و چې د قبیلې مشر ته یې د جامو په بدل کې اسونه او توپکونه ورکړي وه او وروسته دغو فرانسویانو د قبیلې د مشر لور هم تښتولې وه، خو د قبیلې مشر فکر کوي چې لور یې امریکایي ښکاریانو تښتولې ده. بیا ګلاس ورو ورو له شا څخه ورغلی او هغه فرانسوی یې ووژي. نجلۍ یې ځینې خلاصه کړله. بیا ګلاس چالاکي ښکاره کړله، پر آس کښېنستی او د نورو اسونو رسۍ یې خلاصې کړلې او په توپنچه سره یې یو ټک وکړي. ټول اسونه وتښتېدله. فرانسویانو چې نور اسونه نه درلودل نه یې سوی کولی چې ګلاس تعقیب کړي، خو کله چې تښتېدی د ګلاس د اوبو بوتل هلته ولوېدی. وروسته ګلاس د یوې ونې لاندې شپه تېره کړله. سبا یې ولیدل چې د قبیلې خلک د ده پر لور روان دي. ژر پر آس کښېنستی او وتښتېدی، خو هغه خلک ډېر ونږدې سوي وه. ده څو نفره د قبیلې خلک وویشتل او آس یې لا نور هم چابک کړي. د منډې په وخت کې یې یوه لویه لاندې کنده مخې ته راغلل، خو ګلاس نه سوی کولی چې ځان ودروي، ځکه که ودرېدی هغوی به یې حتما ووژني، نو له غره څخه لاندې راولوېدی. ګلاس د درختو د شاخلو سره ټکر سو او د واورې پر یوه غټې غونډۍ باندې راولوېدی. آس سمدستي مړ سو ځکه چې هغه پر ډبرو باندې رالوېدلی و. ګلاس لا ژوندی پاته سوی و ځکه چې هغه د واورې پر یوه غټه او نرمه سطحه باندې رالوېدلی و. خو اوس یې حالت ډېر خراب و. سړه هوا او توپان زیات سوی و او که یې ځان یو ګرم ځای ته نه وی رسولی نو د یخنۍ له امله به حتما مړ سوی وای. نو ګلاس د آس نس پرې کوي. د نس ټول سامان یې د باندې راوایستی او د شپې تېرولو لپاره د آس نس ته وننوتی، ځکه پوهېدی که د باندې پاته سي د یخنۍ له امله به حتما مړ سي. ده همداسې شپه تېره کړل. سبا چې راویښ سو هوا ښه سوې وه، نو بېرته یې خپل سفر ته دوام ورکړي. بل خوا ته موږ وینو چې یو فرانسوی ښکاري راځي او د امریکایي ښکاریانو څخه مرسته غواړي. دا خلک هغه دننه بیایي. کپتان پوښتنه ځینې کوي ستا سره څه سوي دي؟ هغه سړی ورته وایي یو سړی راغلی زموږ کپتان یې ووژي او بیا یې زموږ ټول اسونه آزاد کړل. اصلا دا سړی د ګلاس په اړه باندې خبرې کوي او هغه سړی چې د قبیلې د مشر د لور سره یې بد کار کوي هماغه د فرانسوي ښکاریانو کپتان و. دا سړی وایي کله چې اسونه آزاد سول نو زموږ ټیم ټول ګډ وډ سو. د یخ له امله ځینې مړه سول او ځینې لیوانو وخوړل. د ثبوت په توګه سره دا سړی خپلو ځینو مړو ملګرو ته اشاره کوي او یو د اوبو بوتل ورښیي. وایي دا بوتل هغه وخت راولوېدی کله چې هغه سړي زموږ کپتان ووژي. دا هماغه بوتل و چې بریزر د ګلاس سره ایښی و. بریزر وایي هو دا هماغه د ګلاس بوتل دی، ما هغه ته ورکړی و. اوس دا خلک د هغه سړي څخه پوښتنه کوي چې ګلاس مو چیرې ولیدی؟ هغه وایي له دې ځای څخه 10 میله لیرې. بیا کپتان بریزر او یو څو کسان د اسانو په وسیله سره د ګلاس د لټون لپاره روانېږي. دلته ګیرال پوهېږي چې اوس به زه حتما رسوا کېږم. د څو ساعتونو سفر وروسته شپه کېږي او دا خلک هغه ځای ته ورسېږي چیرې چې سړي بوتل پیدا کړی و. کپتان خپلو خلکو ته وایي شاوخوا وګورئ ګلاس پیدا کړئ. ناڅاپه یو سړی له لیرې څخه ښکاره کېږي. هغه بل څوک نه دی بلکې ګلاس دی. کپتان حیران پاته کېږي ځکه ګیرال ورته ویلي وه چې ګلاس مړ سوی دی. کپتان له ګلاس څخه پوښتنه کوي څه در باندې تېر سوي دي؟ ګلاس ټول حقیقت ورته وایي. وروسته کپتان بیرته کلي ته راځي چې ګیرال ونیسي، خو ګیرال د تجرۍ څخه ټولې پیسې غلا کړې وې او تښتېدلی و. کپتان په غوسه سره بریزر وهي او خپلو خلکو ته وایي چې دوی ونیسئ. ګلاس ورته وایي چې دا د بریزر غلطي نه ده، هر څه چې سوي دي دا د ګیرال کار دی. نو کپتان پرېکړه کوي چې زه به حتما ګیرال پیدا کوم ځکه هغه د ګلاس زوی وژلی دی او پیسې یې هم غلا کړي دي. ګلاس وایي زه هم در سره ځم. کپتان ورته وایي ته ستړی سوی یې او زخمي هم یې، زه به یوازې ولاړ سم. ګلاس وایي نه، ما د هغه لپاره ډېر مزل کړی دی او هغه به زه پخپله وژنم. کپتان ورته وایي صحیح دی. دواړه د ګیرال د پیدا کولو لپاره د آسانو مزل پیلوي. دوی د ګیرال د آس نښې تعقیبوي او د یو څه سفر څخه وروسته دوی دواړه سره جلا کېږي. کپتان رسته لاس ته ځي او ګیرال چپه لاس ته ځي. کپتان لا هم په ګیرال پسې کتله چې ګیرال ناڅاپه د یوې غټې ډبرې له شا څخه راوځي او پر هغه باندې توپک نیسي. ورته وایي کپتانه ته دلته څه کوې؟ کپتان ورته وایي چې پر تا باندې د مرګ تور پورې سوی دی، ته باید له ما سره ولاړ سې. خو ګیرال یې نه مني. کله چې کپتان هڅه کوي توپک راوباسي، ګیرال پر هغه باندې ټک کوي او کپتان وژل کېږي. د توپک د غږ په اورېدلو سره ګلاس راځي او ویني چې کپتان مړ پروت دی او ګیرال تښتېدلی دی. ګلاس هوښیاري کوي، د لرګیو څخه یوه غټه ټوټه ماتوي او د کپتان شاته یې ږدي چې شا یې سیده ودرېږي. بیا کپتان د آس پر شا باندې کښېنوي او خپله د کپتان تر شا لکه مړی پرېوځي.
سو ګیرال فکر وکړي چې مخکینی سړی ګلاس دی او شاته پروت مړی کپتان دی او همداسې کیږي. ګیرال فکر کوي چې ګلاس مخکې دی او مړی شاته پروت دی. هغه پر مخکینی سړی باندې ټک کوي. کله چې مرمۍ پر هغه باندې لګیږي سړی له آس څخه رالویږي. ګیرال خوشحاله کیږي چې ګلاس یې هم ووژي. ورو ورو د مړي خواته راځي. خو کله چې یې مړی راواړوي ویل ځل چې دا ګلاس نه دی بلکې کپتان دی. ګیرال ناڅاپه پر هغه باندې ټوپک راوایستی او یو ټک یې پر وکړ. مرمۍ د ګیرال پر اوږه باندې ولګېدل خو هغه وتښتېدی. ګلاس په هغه پسې ور روان سو. دواړه د یوه سیند غاړې ته وررسېږي او هلته د دواړو ترمنځ سخته جګړه پیلېږي. دواړه ډېر سخت ټپي کېږي. په همدې وخت کې د قبیلې خلک د سیند ها غاړې ته راښکاره کېږي. هماغه خلک چې غواړي دا دواړه ووژني. کله چې ګلاس غواړي ګیرال ووژني هغه ته د هغه سړي خبره ور په یادېږي چې هغه ته یې غوښه ورکړې وه او وروسته فرانسویانو په درخته باندې راځړولي وو. هغه ورته ویلي وه هغه چا چې له چا سره بد کړي وي باید هغه انسان د خدای قضاوت ته پرېښودل سي، نه دا چې د هغه څخه انتقام واخیستل سي. نو ګلاس هم ګیرال ژوندی پرېږدي. ګیرال اوبو ته ور اچوي او اوبه هغه د سیند بلې غاړې ته وړي خو هلته یې د قبیلې خلک نیسي او وژني یې. هغوی بیا له سیند څخه تېرېږي او د ګلاس خواته راځي خو ګلاس ته هېڅ نه وایي او هغه ژوندی پرېږدي. په اصل کې د قبیلې مشر خپله لور پیدا کړې وه. هماغه لور چې یو وخت د فرانسویانو له خوا څخه جنسي تېری پر کېدی او ګلاس ژغورلې وه. دې نجلۍ خپل پلار ته ویلې وه چې ګلاس زما ژوند ژغورلی دی نو دوی هغه نه وژني او ژوندی یې پرېږدي. په دې سره زموږ نننۍ کیسه پای ته رسېږي. که مو ویډیو خوښه سوې وي مهرباني وکړئ ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او خپل نظرونه مو هم په کمنټ کې راته نوشته کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.